بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، اتقوا الله ویریږئ د الله نه، وابتغوا او ولټوئ الیه الله تعالی الوسیلة نزدېکت، وجاهدوا او جهاد وکړئ فی سبیله په لار د الله کې، لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. ان الذين یقینا هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی، لو ان لهم کچری شي د دوی دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول، ومثله او په مثل د دې معه د هغې سره نور هم، لیفتدو دې دپاره چې ورکړي خپله فدیه به په هغې سره د څه دپاره، من عذاب یوم القیامت د عذاب د ورځې د قیامت نه، ما تقبل نو قبول به نه کړی شي منهم د دوی نه، ولهم او د دوی دپاره عذاب عذاب دی علیم دردناک. یریدون غواړي به دوی ان یخرجو چې راوځي من النار د اور نه، وما هم او نه به وي دوی بخارجین منها وتونکي د اور نه، ولهم عذاب مقیم او د دوی دپاره عذاب دی همیشه قایم پاتې کیدونکي. والسارق او هغه سړی چې غلا یې وکړه، والسارقة او هغه ښځه چې غلا یې وکړه، فاقطعوا نو پرې کړئ ایدیهما لاسونه د دواړو جزاء بما کسبا دا سزا ده په وجه د هغه عمل چې کړی دی دواړو، نکالا من الله دا عبرتناکه سزا ده د طرفه د الله نه، والله او الله رب العالمین عزیز ډیر زورور، حکیم او حکمت والا دی. فمن تابا نو څوک چې توبه وکړي من بعد ظلمه پس د ظلم خپلنا، واصلح او عمل خکړي، فإن الله نو بشک الله رب العالمین یتوب توبه قبلوي علیه د ان الله یقینا الله تعالی غفور الرحیم ډیر بخون کې ډیر مهربان دی. علم تعلم آیت نه پوهیږي ان الله چې بشک د الله له دغه د پاره ملک السماوات بادشاهت د اسمانونو دی، والارض او د ځمکې، يعذب من یشاء هغه عذاب ورکوي چاته چې وغواړي، ويغفر لمن یشاء او بخنه کوي چاته چې وغواړي، والله على كل شيء قدیر او الله رب العالمین په هر یو شی باندې قدرت لرونکی دی.